سلام مرګرو مرګرو پوئټری پښتو ډاټ کام ویب سټ یوزر الاو کوي چې هغه راشي او په دې ویب سټ باندې خپل شیر یا د خپل خوښ شیرونه پبلش کړي. طریقه ډیره اسانه ده مرګرو. د هغې دپاره یو وړه غونته کې ګایډ ویډیو سازوم. تاسو چې کله ویب سټ ته راشئ ټول نه مخکې تاسو دې ځای ته کلیک کوئ. دلته تاسو کلیک کوئ نو تاسو به پوئټ ډیشبورډ ته ریډایرکټ شئ، کوم ځای نه چې تاسو اکاونټ جوړوی شئ. بل دې ځای کې چې دا د لوګین اپشن دی چې په دې باندې تاسو کلیک کوئ که نه، نو هم به تاسو دې ډیشبورډ ته ریډایرکټ شئ، پوئټ ډیشبورډ. نو دلته نه تاسو ښه په اسانه سره خپل اکاونټ جوړوی شئ. لکه د مثال په طور باندې دا پوئټ ډیشبورډ یو آر ال ما دلته پیسټ کړو. او دلته به ته رجسټر وکړې، لوګین به نه کړې. چې کله دلته به خپل یوزر نوم واچې، دلته به خپل جیمیل واچې او دلته به پاسورډ واچې. پاسورډ بلته دوباره کنفرم کړي او رجسټر بټن باندې به کلیک کړي. کله ته په رجسټر بټن باندې کلیک وکړې تاله به دا پوئټ ډیشبورډ مخې له راشي. دلته نه ته خپل اکاونټ برابروی شي، خپل پروفایل. لکه دلته لږه شارټ بایو لیکلی شي، دلته خپل فیسبوک پروفایل لینک اچوی شي، دلته ټویټر لینک اچوی شي، دلته نه خپل ایمیج اپلوډ کوی شي. چې دا هر څه دې وکړل نو اپډیټ پروفایل باندې به کلیک کړي او بیا دې ځای کې ته خپل پروفایل کتی شي. دا هر څه اچولي هغه به تاله دې لاندې ځای کې شو کېږي، بایو، فیسبوک پروفایل، ټویټر پروفایل یا ایمیج وغیره. مای پویمز کې به تاله چې تا څونه شعرونه پوسټ کړي هغه به ټول تاله دلته لاندې ښکاري او ورسره به د ویو او د ایډیټ آپشن وي، یعنې تا خپل شعرونه دلته نه کتی هم شي او ایډیټ کوی هم شي. دلته نه واپس ته لوګ آوټ کوی شي او دلته نه ته نوی پوسټ پبلش کوی شي. دا اوس چې زه کومه ګایډ ویډیو سازوم نو دا به د لوګ آوټ سره ښي لاسته دلته بله بټن اټیچ شي او ګایډ ویډیو به ورسره لیکلي. نو د پوسټ پبلش کولو طریقه دا ده چې ایډ نیو پوسټ والا بټن باندې به کلیک وکړې او دلته به ستا یوزر نیم او پاسورډ راشي، به صرف لوګین باندې به کلیک کړي نو ډایرکټ به ته ورډپریس ایډیټر ته ریډایرکټ شي. دا ایډیټر ملګرو ستاسو مخې ته کولاو شولو. د خپل شیر ټایټل به راوالې او دلته به دا کوم ځای کې چې ایډ ټایټل لیکلی دی په دې ځای باندې به پیسټ کړئ. ملګرو کوشش به کوئ چې د شیر ټایټل په انګلیش کې لیکئ. که چېرته په داسې فیور انګلیش کې نشئ لیکلی نو تاسو په رومن پښتو کې هم لیکلی شئ. لکه رومن پښتو مطلب لکه په انګلیش لیټرو باندې پښتو لیکل، دې ته رومن وایي. ښه ده ښه ده دا دنیا. اوس د مثال په طور که ما د رحمان بابا دا شعر اچو نو ټایټل به زه داسې په انګلیش ولیکم، دلته به نو ټول لاندې شعر په پښتو کې ولیکي. ښه ده ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا. ښه نو دا د ټایټل اچولو طریقه ده. بیا چې ستا کوم مین کیورډ وي سلیکټډ غزل آف لیټ خاطر افریدي دا به راوالې او دلته چې دا شپږ او سل لیکلي دي دې له چې ته کله کرسر راوړې دلته به ورسره راشي رینک میت، دا د سی او پلګن دی، دې باندې به کلیک کړي. بیا به دې فوکس کیورډ کې دلته خپل ټایټل واچې، بیا به دې ایډیټ سنیپټ باندې کلیک کړي، دلته به پرمالینک کې هم دا خپل ټایټل واچې او دا کوم ځای کې چې ډسکرپشن لیکلی دی دې ځای کې به د خپل شعر مطابق یو دوه کرښې څه ولیکي او هغه به دلته واچې. لکه دا ما ګوره میټا ډسکرپشن ما جدا لیکلی دی. دا میټا ډسکرپشن ته په انګلیش کې هم لیکلی شي، پښتو کې هم لیکلی شي. دا ستا میټا ډسکرپشن شولو. دا دې ځای کې کله چې په ګوګل کې ستا شعر ښکاري نو دا میټا ډسکرپشن لاندې دې ځای کې د شعر نه ښکاري.
بهرحال که ته جدا میټا ډسکرپشن لیکل نه غواړې که نه ته د خپل شعر د ړومبنۍ کړۍ داسې کاپي کوې د خپل شعر ړومبنۍ کړۍ کاپي کا او دلته یې په میټا ډسکرپشن کې واچوه هم صحیح ده چې کله تا ټایټل واچو او میټا ډسکرپشن دی واچو بیا به خپل شعر ټول شعر به دلته نه کاپي کړي تا سره په هر ځای کې نوټ کې یا موبایل کې واتساپ کې چې هر ځای کې ته به خپل شعر پوره را کاپي کړي بیا به دلته راشي دې ځای کې به پیسټ کړي شعر د کله پیسټ کو نو بیا به دې ځای له راشي دې ځای ته چې کله ته کرسر راوړي دې ځای کې د سیټینګ اپشن راځي دلته به کلیک کړي دلته بیا دوه اپشن دي یو بلاک اپشن دی یو پوسټ اپشن دی ته به د پوسټ په اپشن باندې کلیک وکړي د پوسټ په اپشن چې کله ته کلیک وکړې دلته تا ته وایي چې سیټ فیچر ایمیج دلته نه به خپل فیچر ایمیج اپلوډ کړي هغه خپل ټایټل به کاپي کړي او دلته به په دې آل ټیکسټ کې او د ټایټل کې واچي ستا د شعر چې کوم ټایټل دا فیچر ایمیج ولګېدلو او دلته به بیا راشي کیټګرۍ ته کیټګرۍ کې به د ټول ناول ته دا کیټګري سلیکټ کړي پښتو پویټري دویم چې د کوم شاعر شعر دی د هغه د نوم کیټګري به دلته ولټوي لکه دا د خاطر افریدي شعر دی نو د خاطر افریدي د نوم کیټګري آلریډي په دې کې شته دی که چېرته تا د داسې یو شاعر شعر پوسټ کو چې د هغه د نوم کیټګري دلته نه وي نو ته صرف د پښتو پویټري والا کیټګري سلیکټ کا د هغه شاعر د نوم کیټګري به پکې بیا مونږه ایډ بیا چې کله تاسو په دویم ځل راځئ نو هغه کیټګري به دلته تاسو له شو کېږي ولې چې کیټګري صرف په یو ځل ایډ کولی یو ځل کیټګري ایډ شي نو بیا هر پوسټ کې دې کې شو کېږي او دې نه په اسانۍ سره سلیکټ کولی شي بیا به دې ټیګز له راشي دې ټیګز کې به ملګرو دا یو ټیګز دی پښتو پوسټ دا ټیګز به خامخا لګوئ خاص کر د پښتو په چې کوم د پښتو په لیک باندې لیکل شوی شعر د دې ټیګ فایده څه ده ملګرو ورډپریس چې کوم دی نو دا بای ډیفالټ د انګلیش کونټینټ دپاره جوړي یعنې په دې کې ستا شعر د چپ طرف نه شروع کېږي کوم چې د انګلیش سایډ دی نو د پښتو شعر چې کله د چپ طرف نه شروع شي نو دا به ډېر بد ښکاري دا صحیح فارمیټ کې نه ښکاري نو دې له ما داسې سیټ اپ کړی دی چې کله ته دا ټیګ ولګې که نه نو ستا دا شعر به د پښتو طرف ته اټومیټیکلی الاین شي د پښتو په خپل فارمیټ کې بیا ښایسته ښکاري لکه که زه تا ته دلته وښیم د پښتو پویټرۍ په ویب سایټ کې چې د دې ټیګ څه پیدا ده دلته نه زه هوم پیج ته لاړم او د هوم پیج نه دا ګوره دا یو پوسټ دی که نه دا د هغه ټیکس په ترو باندې موږ الاین کړی دی ښي طرف ته دا ګوره دا اوس د پښتو خپل فارمیټ کې دی دا د ښي طرف نه شروع شوی دی او دا سایډ بار دې طرف ته راوړلو هلن چې دا سایډ بار دې طرف ته یو او دا ایډیټر دې طرف ته نو دا ټول د هغه ټیګ کمال دی ستا شعر دې کې د شعر د لیکلو فارمیټینګ نه خرابېږي ولې چې د پښتو خپل سایډ دی نو په دې وجه باندې به دا ټیګ لازمي لګوئ نو ټیګز ولګېدلو ایسیوش وشوله ایمیج ولګېدلو نو ستا شعر مکمل ریډي شو دلته نه اوس ته داسې کوی شي چې د شاعر نوم پکې لږ بولډ کړي لکه داسې د شاعر نوم پکې لږ بولډ کړي یا که کلر یې بدلی نو کلر هم پکې بدلېږي او دلته نه به یې پبلش کړي دا به اوس ډایرکټ ځکه نه پبلش کېږي ملګرو چې ما اول دې کې سیټ اپ کړی و چې چا به پوسټ وکړو نو ډایرکټ به پبلش کېدو خو اوس به دا ډراپ ته ځي او زمونږ د ریویو نه پس به دا پبلش کېږي د هغې وجه دا وه چې خلکو به اکاونټونه سازول او چا به پکې فرنچ او چا به پکې رشین آرټیکل یې لیکلي نو په دې وجه مې دا سیټ اپ وکړو چې د اډمین د کتو نه پس به پبلش کېږي یا که تاسو غواړئ نو د خپلو تصویرانو په منځ کې هم تاسو د خپل شعر په منځ کې هم تاسو تصویران لګوی شئ دلته نه ایمیج او لیبرري هغه ایمیجونو ته وایي چې کوم الریډي ویب سایټ ته اپلوډ شوي وي نو هغه لیبرري ده دا لیبرري او کوم چې کمپیوټر کې یا موبایل کې نو هغه به دې ځای نه اپلوډ کړئ تاسو داسې هم کوی شئ د خپل شعر په منځ کې هم تاسو شعرونه ایمیجونه لګوی شئ په دې طریقه باندې نو دا طریقه ده ملګرو امید کوم چې د دې ویډیو کتو نه پس به تاسو لا بیا په شعر پوسټ کولو کې څه مسله نه وي
الله سپارم د الله په امان.